جناب مولوي صاحب یو پوښتنه لرم وکړي. او دغه څلورو مذاهبو په هکله ده. دغه څلور مذاهب خو کله چې اسلام ظهور شو د پیغمبر علیه السلام په وخت کې نه و، د اصحابو کرامو په وخت کې نه و، نو ولې په مسلمانانو کې دومره نفاق منځته راغی په دې مذاهبو په هکله؟ په مذاهبو کې نفاق نه ده راغلی، دا چې څوک په مذاهبو نه یې خبر په هغه کې منافقت پیدا سوی وي. ګوره مولوي صاحب ته شیعه ته توهین کوي، هغه سني ته توهین کوي. نو خدای دې غار کړه په سترګو ړوند سي څلورو سرو مذاهبو ته دې توهین وکړل چې دې نفاق منځته راوړی ده. وایي خره ته په خپله ځان نه معلومیږي چې خر یم. د الله بنده ته دې ټول دین توهین او سپکاوی دې دا اوس په یوه لحظه کې وکړل، بیا لاړل یې بل ځای ته غورځار سولې. ما خو تا ته نه دي ویلي چې ته دغه بلا یې مال چې څوک به د مذاهبو باندې نه پوهېږي هغه منافقت پکې پیدا سوی وي. ته وایې څنګه اوس بیا لاړلې بیا شیعه ته غورځار سوې؟ خدای دې غر کړه څلور سرو مذاهبو کوم منافقت پیدا کړی؟ څلور سرو مذاهبو یو مولوي صاحب محترمه زما پوښتنه دا ده د پیغمبر علیه السلام په وخت کې نه و، د اصحاب کرامو په وخت کې نه و. واورېده زه په خبره پوهېږم، الحمدلله موږ په خبره پوهېږو. تا ویل چې د رسول الله په زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې امت پلار ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مذهب ته ضرورت نه و، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم نو بهتره نه ده چې په هماغه پلار پسې لاړ شو. وکسه ښه صحیح ده. په سترګو ته په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې روان یې؟ الحمدلله مسلمان یم. ښه اوس ګوره زه چې کومه جواب ورکوم هغه جواب نه راکوي، سوال کوم هغه جواب نه راکوي. تا په دغه ځای کې خبره وکړه چې دا څلورو مذاهبو منافقت راوړی ده. دا منافقت ولې نفاق منځته راغی په دې مذاهبو منځ کې؟ کوم نفاق راغلی؟ ګوره شیعه چې دي له سني سره تضاد لري. خو زه مسلمانان نه بولم، هغه خو مسلمانان نه دي چې ته شیعه ته منډه ور واخلې. ته شیعه یې که مسلمان یې که سني یې؟ سني څوک ده؟ سني څوک ده او شیعه څوک ده؟ سني مسلمان یې که شیعه یې که څه بلا یې؟ زه الحمدلله مسلمان یم، سني یم، شیعه نه یم. شیعه خو په اهل سنت والجماعت په مسلمانانو کې نه دي، نه په څلورو مذاهبو کې دي. هغه د رسول الله صحابه نه مني، وایي صحابه ټول کافران سوي دي، بیا امامان څلور امامان مذاهب یې مني. نو سني مني هغه خو چې دي بیا سر د وهلو د باید له منځه لاړ شي د نو دوی ولې ځان ته وایي موږ مسلمان یو؟ ګوره قربان نیسم حیدري صاحب کله وخت کې چې راځي لیک هغه اصول زده کړي دي پښتنې ورته دغه مسأله څنګه وه، دا مسأله څنګه وه، دا مسأله څنګه وه. امامانو چې کوم خدمت کړی دی الله په ذات مې د قسم مې چې دومره خدمت بل چا نه ده کړی. ته وایي څنګه؟ ګوره د نبي علیه الصلاة والسلام په زمانه کې صحابه وو، صحابه د دریا په غاړه باندې وو، صحابه د دریا پر غاړه باندې وو. صحابه و ډایرک له دریاب نه اوبه را اخیستلې، واسطې ته یې ضرورت نه درلودل چې بل چاته یې ویلي وای چې اوبه راکړه، ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام مثال د دریاب وو. صحابه و بس اوکا بوتل راواخیستل، اوبه بې له دریاب نه راواخیستې، مثال دین او مسائل به داسې له پیغمبر علیه السلام را اخیستل. ورسېدله آسیا مسلمانانو ته، عجمو مسلمانانو ته لاړله، اسلامي نړۍ دا دومره هیوادونو ته خبره لاړله. هلته خلق په عربي نه پوهېدل، چونکې صحابه عرب ول د عربي ژبې په لغاتو پوهېدل، په معنا یې پوهېدل. کله چې عجم مسلمانان سول په عجمو کې داسې خلق راغلل چې هغوی به د عربي ژبې له ځانه به ترجمه کوله، له ځانه به یوه خبره کوله، له ځانه به په عربي کې چې هغه خبره به نه صحابه وکړي و نه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاګردان او اهل بیت وغیره د خلقو به نه کول. په دغه وخت کې دغه امامانو د عجمو دپاره هغه خدمت وکړل چې استنباط د مسائلو له قرآن او له حدیثه وکړل، هغه مذاهب درته مدون کړل او تا ته یې ویل چې ګوره د دغې خبرې په عربي کې مطلب دغه ده. کوم چې معتزله درته کوي هغه دروغ وایي، کوم چې قدریه درته کوي هغه دروغ وایي، ځکه د صحابه ول زمانې نه وروسته دغه باطلې ډلې را پیدا شوې چې کوم معتزله ول، کوم قدریه ول، کوم جبریه ول وغیره وغیره. د دې په مقابل کې اهل سنت والجماعت د امامانو هغه خدمت وکړل چې د دې د باطلو ډلو یې مخه ونیوله، دغه باطلې ډلې ټولې رسوا کړلې، د دوی دغه باطل ټول اعمال یې وښودل مسلمانانو ته چې ګوري دا خبرې مه کوئ.
د صحابه په وخت کې هغوی دې ته ضرورت نه درلودل قربانه کړي سم و د صحابه په منځ کې داسې صحابه وو چې نور صحابه به ورتلل د هغو صحابه و تقلید به یې کول یعنې د هغو صحابه و خبره به یې منله هغه مجتهدین صحابه و علما و پکې دا تقریبا د 1.5 شاوخوا دومره صحابه ول چې دا نور صحابه به ورتلل هغوی نه به یې پوښتنه کول لکه مو تاسو ګوره په روایاتو کې وایو چې حبر الامه یعنی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د امت يعني هغه څوک چې هغه عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ده عبد الله ابن مسعود په فقه کې په صحابه کې تر ټولو الله جل وعلا لوی علم ورکړی په قضا کې هم داسې بل صحابي په قضا په قراءاتو کې بل صحابي د قران عظیم شان په اړه په معلوماتو کې بل صحابي نو دی هغوی په وخت کې هغه فتنې نه وي چې کوم معتزله راغلل یا کوم قدریه او جبریه راغلل یا کوم نور باطل ډلې پسې پکې را پیدا سولې نو دی امامانو چې کوم خدمت کړی د تاته مثلا د یو مثال زه درکړم لکه اوس حیدري صاحب ته په اشپزخانه کې لګیا یې غوښه راوړي پرې یې مینځې ټوټې یې کړې دیګ ورته تیار کړې سالنګ ځینې جوړ کړې مالګه ور واچوي ترخه دا ټول تیار کړې بیا راسې سفره سترخان اوار کړې ډوډۍ ټوله تیاره کړې میلمنو ته وایي چې راسې په ډوډۍ کښېني اوس دا د سترخان په وخت کې یو څوک درته راځي وایي تا خو ډېر منافقت والا کړی ده دا به څومره بې انصافي چې هغه هر څه تا ته تیار کړي دي تا تې له تکلیفه خلاص کړلی تې له زحمته خلاص کړلی تې له پریشاني خلاص کړلی تې تا ته تکلیف نور پرې نه ښودل په تیاره باندې راځي اوس په دین باندې عمل کوي دغه مثال مې د دې دپاره درکړل چې د ټولو خلقو د امامانو فقهاو همدغسې خدمت ما تا ته کړی دی همدغسې استنباط د مسائلو ما تا ته الحمدلله دومره خدمت د خلقو کړی ده پر ځای د دې چې د علماو شکر ادا کړو رسول الله وایي من لم یشکر الناس لم یشکر الله چا چې د انسانانو د داسې علماو فقهاو محدثینو شکر ادا نه کړل هغوی د الله شکر نسي ادا کولی نو هغوی خدمت کړی ده الحمدلله همدغه قرآن ته ټول امت را بللی ده د قرآن د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغوی منافقت نه ده کړی هغوی دین یې درته اسانه کړی په دین باندې عمل کول یې درته اسانه کړي ښه قربانه کړي سم مننه مولوي صاحب خیر و شکور دی ودانه لیکن دغه دین خو ما او تا ته پیغمبر د خدای په حدیثو کې تشریح کړی ده واضح کړی ده هر څه راته ښودلي دي که نه نو هغوی خو صحیح دی او کتاب به پرې لیکلی نورو تشریح به ورکړي دا مسلمانان ولې دومره نفاق ته پکې لاړله دا د مسلمانانو اوس ګوره دا د مسلمانانو الحمدلله په څلورو مذاهبو کې نفاق نشته دی الله بنده ما مخکې تا ته مثال درکړل تا دغه خبره باندې یو ور لږ ځان پوهوه بیا دې دا خبره کوه اوس ګوره خبره په مسلمانانو کې ده خبره په دې مذاهبو کې نه ده ته خبرې امام ابو حنیفه رحمه الله امام مالک رحمه الله به په یوه مسأله تر سهاره پورې بحث کول زه تا ته یو نمونه درکړم آیا دا منافقت اوس تا ته ښکارېږي او که دا د علم غرونه درته ښکاره کېږي امام صاحب له عراق راغلل مدینة المنورې ته په مدینة المنوره کې بل امام ده چې امام د هجرت د کلي ورته ویلی کېږي امام الهجره ورته ویلی کېږي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حرم کې بل امام ده چې هغه ته امام مالک ویلی کېږي د دې دواړو د ماخوستن لمانځه نه وروسته په یو مسأله باندې بحث شو د ماخوستن لمانځه نه وروسته د سهار اذان ورباندې وسول په دې یوه مسأله کې امامانو نه شاګردان پوښتنې کوي هغه شاګردان هم داسې نه ول چې د نن زمانې ملایان بلکې هغه شاګردان امامان ول یو امام ته وایي امام ابو حنیفه ته وایي چې امام ابو حنیفه رحمه الله څه وایي په امام مالک کې وایي د الله په ذات قسم چې ټول عمر د ما تندی له چانه نه ده خولې سوی خو له امام مالک نه خولې سول امام مالک ته وایي چې امام مالک په امام ابو حنیفه کې څه وایي وایي امام ابو حنیفه دومره ذهین او ویښیار سړی ده که چیرې وایي دا د لرګي ستنه د سرو زرو باندې درته بدله کړي په دلایلو به درته ثابته کړي دومره ذهنیت الله ورکړي نو د هغوی په منځ کې اختلاف د مسائلو په فرعي اجتهادي مسائلو کې د مجتهدینو دپاره اجتهاد له یو بل سره اما منافقت نه نو دا د نن زمانې دغه په بخښنې سره چې تا د امامانو ته د نفاق نسبت وکړل دغه خپل منافقت د امامانو په زمانه مه ورغورځوه د نن زمانې
د سیکولرانو یا د نورو بلاوي بترو چې دا نن زمانه کې مخالفت نه کوي بلکې منافقت کوي، دا په هغو خلقو مه ورغورځوه. هغوی اجتهاد د منافقت دپاره نه ده کړی، هغوی د دین خدمت د منافقت دپاره نه ده کړی، هغوی استنباط د مسائلو له قرآن او له حدیث د منافقت دپاره نه ده کړی، هغوی د دې دپاره کړی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم عجم امت ده او کوم چې هغه خلق دي چې هغه په قرآن او حدیث باندې نه پوهیږي، هغوی ته خدمت وکړي او په قرآن او په حدیث باندې یې پوهه کړي. ښه د زړه سره اوس خبر باندې سر خلاص شو. مننه مولوي صاحب، خیر اوسې، الله دې عزت وکړه. په خبره مې سر خلاص شو. زه چې د کله دغه UK کې اوسېږم پیلان، نو دلته چې کله زه د جومات ته داخل شم څوک امین په جهر وایي، څوک یې په زړه کې وایي، زه خپله په زړه کې وایم. اور صحیح مشکل نشته د زړه سره. پیغمبر علیه السلام په زور هم امین ویلی ده، څوکۍ یې ویلی ده، رفع الیدین هم کړی. دا رحمت د دې امت دپاره. پیغمبر علیه السلام درته ویلي دي چې دا کار وکړه، دا کار وکړه، د تا د اساني دپاره. یا الله بندګانو، دا پیغمبر دا د موږ د دین وسعت ده. الحمدلله یعنی تاسې لږ فکر په دې دین کې وکړئ، ان شاء الله خپله به مو دا شبهات ورکسي. الحمدلله پیغمبر علیه الصلاة والسلام کله کله یو عمل په څو طریقو باندې کړی، نو هغه طریقې د دې دپاره چې د تا دپاره اسانه سي، د بل دپاره اسانه سي، هغه طریقه په دې طریقه په دې طریقه په دې طریقه چې هره طریقه تا ته راتلله پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې په دې امت ورباندې اتفاق وي، په هغې باندې عمل کوه، نو هغه اختلاف نه ده، هغه رحمت ده. هغه د تا دپاره هغه وسعت په دین کې ده، هغه د تا دپاره اسانتیا په دین کې ده. ښه د زړه سره